پخوا زمانه کې یو مچیمارو او هغه مچیمار د کبانو ښکار دپاره تللی دی جالې اچولی دی او یو طرف ته طالبان ناست دي زوړ سبق زوتی نو دا طالبان وایي چې خنثی مشکل څه شی دی وی دا هم نر دی هم ښځه دا خنثی مشکل که نابالغه مړ شو جنازه به څنګه کو حالنا که هولنا کم سبق به وایو او که نه دا خنثی مشکل بالغ مړو نو دله به غسل نارینه ورکوي که زنانه وی نه دله به تیمم کو که د خنثی مشکل پلار مړ شو نو دله به میراث د هلکانو ورکو که د جینکو نو طالبان زوړ سبق اړی راړی او مچیمار جال اچولیو چې جال یې راښ کنی او ډېر مزیدار کب پکې راووته چې ورته یې وکتل نو دا خو ډېر ښکلی کب دی خو که په بازار کې خرڅوم نو لږې پیسې کوي او که دا مې بادشاه له تحفه او ډالۍ کې یوړه ابه ډېر خوشحاله شي نو ډېر انعام به راکړي جوړ زر زر هغه کب یې جمدې بادشاه ته یوړه وی بادشاه ډېر ښکلی کب الله را کړی دی او پتا مې پرزوشي تاله مې راوستی دی جمدې دی بادشاه وکتل خوشحاله شو حکم یې وکوي دله یو 2000 اشرفې ورکې د سرو زرو روپۍ خادم لاړو په بوجګۍ کې 2000 روپۍ راوړلې مخې ته یې کېښودې خوا کې یو وزیر ناست و هغه ډېر کنجوس بخیلو وی بادشاه دا کب د دونه پیسو نه دی خو چې ډېرې وي نو له 70 روپۍ به دې ورکړې وې نو تا 2000 اشرفۍ ورکې دا خو ډېر شی دی نو بادشاه ورته وی زه بادشاه یم او دا لسته زما د شان سره مناسب نه دی نو ځکه مې 2000 ورکې نو دا وزیر ورته وی پس چل ولې ته دله واپس داله به هغه ورته که اغشتی شي ویله ته نو دا وزیر چې دی نو مچیمار ته چې هلکه دا کم کب چې تا موږ له راوستلی دی راته ووایه چې دا مذکر دی که دا مؤنث که مذکر یي مؤنث وله راولو جوړه به پوره کو که مؤنث یي مذکر به راولو جوړه به پوره کو او که ته وایې چې زه دې کې مذکر مؤنث نه پیژنم دا شی واپس که موږ له خپلې پیسې را نو ده خو د طالبانو خبره اورېدلې وې صاحبه دا خنثی مشکل دی که نر دی وله راوسته که دواړه ورسره لګي بادشاه چې دا عجیبه خبره واورېدله نو نور خوشحاله شو حکم یې وکړ 2000 اشرفۍ نور یې ورکې نو نور یې راوړې نو بوجۍ کې 4000 روپۍ ور واچولې په دې وزیر یوه لمبه وختي تېره شوې او د غم لمبه پې بله تېره شوه اوس دا مچیمار په دواړه لاسه بوجګۍ داسې ونیو اوږې ته یې ور واړوله خو چې په اوږې اړوله نو یو روپۍ ته په ځمکه پرېوته جوړ زر یې بوجۍ کېښوه ورښکته شو روپۍ راواغېشته په لمن یې پاکه کړه او خولې ته یې نږدې کړه یو چپې ته یې ویسته ښکلی کړه دا وزیر ورته چې بخیله 4000 دې واغېشت نو که دا یو پرېوته نو پرېوتې به وه بل چا به راوچته کړو نو دې پسې م ورښکته شوې نو دې ورته روپۍ پسې په دې حیثیت نه یم ښکته شوې چې دا روپۍ ده په دې حیثیت ورښکته شوم چې باچا سلامت د لاس انعام دی او ښکل مې کړه په دې چې د باچا نوم دی نو بیا خولې ته نږدې کړه نو ښکلې کړه باچا خوشحاله شوې 2000 نور یې ورکې دې مچیمار خو د طالبانو خبره اورېدلې ده نو 6000 اشرفۍ پې وګټلې که تا د دې خپلو عالمانو خبرې لږ په مینه واورېدې تاله به الله څونه اجر او ثواب درکوي نو که ځان زنده باد جوړول غواړې نو نمبر 1 عالم شه نمبر 2 طالب علم شه او نمبر 3 او مستمعا او که دام نی نو اخیری او نمبر 4 او محبا د دې عالمانو سره مینې محبت والا جوړ شه نو ته به زنده باد شي ولا تکن الخامسه او نمبر 5 مه جوړېږه او که 5 شوې نو فتهلک ته به برباد شي الله دې د برباد د سوري وساته دې 4 درجو کې الله راوله چې زنده باد شي او د 5مې نه خدای بچ کا دا 5 نمبر څوک دی ان تبغض العلم و اهله 5م نمبر هغه دی چې علم سره هم بغض دی بدی شي او عالمانو سره هم بغض دی او بدی شي نو 4 درجې د زنده باد دي علماء او طلباء اولیاء الله دا د الله دوستان دي او الله بخپل دوستان جنت ته بوزي
عوام بچرته ځي. نو پیغمبر علیه السلام فرمای المرء مع من احب، سړی به هغه چا سره وي چې چا سره محبت وي. نو الحمدلله زمونږ د علاقې د دې عوامو د عالمانو د طالبانو سره مینه محبت شته. نو که عالمان او طالبان د علم د برکته الله جنت ته بوزي، نو دا عوام به د دوی د محبت د برکته یو شان وسره الله جنت ته بوزي. څنګه دلته کې په مینه محبت یو ځای، دقسم الله په جنت الفردوس کې یو ځای کا. ستاسو دینی خدمات او دینی جذبات الله دې په خپل دربار کې قبول کړي او د دې د فیض او برکت غیر چاپېره ټولې علاقې ته دې الله نصیب کړي.